د مشال ریډیو کتونکو زه وسیم سجاد یم او دا وخت په د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا وربلل شوې د 11 اکتوبر هغه جرګې په مرکزي پنډال کې ولاړ یم. د مرکزي جرګې په دغه پنډال کې تاسو کتلی شئ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین دا وخت هغه پنډال ته وینا کوي. د دې نه وړاندې جلسه چې ده جرګه چې ده هغه په 11 اکتوبر وربلل شوې وه، خو دغه جرګه د انتظاماتو د نشتوالي یا د کمزورۍ له وجې لیټ شوه. د تاخیر سره په 12 اکتوبر باندې نن سهار شروع شوې ده او دا وخت یې اولنۍ حصه چې ډاکومنټري لګول وو او ډیټا ویژوالایزیشن و هغه کار شوی دی. زما په څنګ کې تاسو کتلی شئ او اوس د مختلفو ضلعو نه یا د بېلابېلو ضلعو نه او د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشران چې دي هغه راغلي دي او پر دغه پنډال کې ناست دي او دلته کې به مشاورت کوي. د مشاورت نه پس به سبا د اکتوبر په 14 باندې خپل چې کومه اعلامیه ده هغه جاری کوي.